ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړ ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړ زما دواړه عمر کار دې وکړ خلک چې نښه ولې ګوري ورته تا چې مخ پټ کړ نو ګزار دې وکړ سلامونه او ښې چارې د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو او د هنر بلې ډیوې د خپرونې قدرمنو مینوالو په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست درنو لیدونکو او د خپرونې مینوالو دا چې د شعر او نثر هر مضمون د شاعر او د لیکوال د فکري صلاحیتونو ترجمان دی او هر شاعر او لیکوال د مقام او فني اهمیت له مخې خپله درجه لري هم د فن په لحاظ او هم د مقبولیت په لحاظ دا ښکاره خبره ده چې هر شاعر او لیکوال د ژوند هره برخه که هغه عشقي ده که تصوفي که اخلاقي او که نورې دا ټولې برخې په خپلو شعرونو او لیکنو کې راوړي او د خپل فکري ځواک دغه صلاحیتونه یې خپلې ټولنې ته د یوې تحفې په شکل وړاندې کوي او خپل راتلونکي نسل ته یوه داسې ادبي ثمره پرېږدي او دا باید هم په یاد ولرو چې مرګ حق دی او ټول زنده بشر به دا ترخه څپېړه پر مخ وړي څوک مخکې او څوک وروسته خو بیا داسې ډېرې ادبي او هنري څېرې شته چې مرګ یې د خلکو په زړونو کې درد پیدا کوي خو هغوی نه وي او یوازې یادونه پاتې وي او تل یاد په هغو ادبي کلتوري او فرهنګي هڅو او هاندو کې وي چې خپل ولس ته د فن لپاره پرېښي وي له همدې جملې څخه یو هم ارواښاد خاطر افریدی دی چې موږ یې هم په همدې خپرونه کې یاد تازه کوو په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ او خپرونه راسره تر پایه وګورئ درنو لیدونکو مصری خان چې په خاطر افریدي باندې مشهور دی د اکبر خان زوی او د دوست لمسی دی د خیبر درې د صدیق خیلو په کلي کې په 1929 کال دې نړۍ ته سترګې وغوړولې ارواښاد خاطر افریدی ډېر کوچنی و چې د غم او د یتیمۍ دردناک او سپېره څپېړی پر مخ وخوړه او د پلار د سوري نه محروم پاتې شو د ده پالنه خپل کاکا حضرت خان او د خپل نیکه دوست خان په غاړه ولوېده او دوی هم د خپل بچي په شان رالوی کړ او خپله کروندۍ کوله ارواښاد خاطر افریدي تعلیم نه و کړی نو ځکه یې ریښه جوته نه ده چې د ده شاعري څه وخت پیل شوي او خپل هنري او فلکلوري دردونه یې څه وخت خپلې ټولنې ته وړاندې کړي دي خو داسې ویل کېږي چې خاطر افریدی چې اصل نوم یې مصری خان دی او مشهور په خاطر افریدی دی د 1929 نه د 1968 زېږدیز کال د پښتو ژبې یو تکړه فکري او هنرمند شاعر و د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې مصری خان خاطر یو نوموتلی شاعر دی او په خاصه توګه د خیبر د ادبي مکتب په حلقه کې هم د ډېر شهرت خاوند و د په غزل کې شاعري کړې ده ځکه چې د خیبر ادبي مکتب یو خاصه غزل ویل و خو د ده غزل د ده د رنګینۍ د نازک خیالیو نه ډک و او په هماغه وجه زیات شهرت یې ترلاسه کړ خاطر یو غریب یو مظلومې کورنۍ ته منسوب و ژوند یې ډېر په غربت کې تیر شوی دی او د ده دغه ناخوالې د ده په شعر کې منعکس شوي دي اما د خیبر په ادبي مکتب کې چې څومره د خاطر غزل مشهور شوی د بل شاعر به دومره نه مشهور شوی خاطر شاعري د مینې د عشق او د مینې د سوز او درد نه ډکه شاعري ده په اول ځل باندې د خاطر یو نیمګړې مجموعه ما په کابل کې چاپ کړه او هغه وخت د نن نه تقریبا یو 30 کاله وړاندې دغه غزلونه چې په یو کسټ کې موږ ته رارسېدلي وو د پښتونخوا نه دا موږ راټول کړو په یو کتابچه کې یو چا ګډ وډ لیکلي وو دا سره چاپ کړو
تر دغه وخته د خاطر کومه مجموعه نه وه چاپ شوې. یو سریزه مقدمه پې ما ولیکله او په کابل کې دا مجموعه چاپ شو. د دې مجموعې د چاپ نه وروسته د خاطر د کتابونو د همدغه یو کتاب د همدغه یو شعري مجموعې چاپ کول پر لفظي ډول باندې چالان شو، چې نن موږ او تاسو د دې شاهد یو چې د خاطر پر لفظي څو کتابونه چاپ شوي دي. حتی اوس څو چاپي دیوان نوم ایښودی دی، چاپي چې ما په هغه وخت کې د ده په مجموعه باندې منزلونه نوم ایښودی و. او دا کار ما په سریزه کې ویلي مو چې دا کار نیمګړی دی، امید دی چې هغه به شي، دا نور کسان به یې تکمیل کړي او هماغه چې تکمیل شو. درنو مینوالو، خاطر افریدی نه یوازې یو سوداګر و، بلکې د وخت په تېرېدو سره به یې له خپلو هنري او فني ولولو نه مرغلرې جوړولې او د شعر په نازک خورا رنګین او ښه هنري تار کې به یې پیلې او خپل دردونه به یې د شعر په ژبه هېوادوالو ته ورول. ځکه چې خاطر افریدی او د پښتو غزل یو د بل سره داسې لازم او ملزوم دي چې که د یوې خوا د غزل نوم په خوله باندې اخلو نو سم د لاسه به ورسره د قلم او توري خاوند ارواښاد رحمان بابا، غني خان او د غزل د بابا ارواښاد حمزه شینواري نوم سره پیوسته د خاطر افریدي نوم هم د خلکو د زخمي او چاو د شونډو پر سرونو ملهم وي او په خوله به یې ضرور د خاطر افریدي نوم راځي. خاطر لکه څنګه چې شعر د سوز او درد نه ډک دی، همدغسې د ژوند هم له درد او بېوزلۍ نه ډک و. د افغانستان او د خیبر جلالاباد او خیبر ترمنځ تجارتي دا واړه سامانونه به وړل راوړل او په دې کې به اکثره ډېر تاواني شو او دغه د غربت مسله وه چې د غربت مرض هم ونیو په آخر کې، او هغه مرض تبرکلوز دی، سل مرض دی چې تاسو ته معلوم دی چې دا د غریبۍ مرض دی، اوله منبع غریبي ده. د دغه مرض په اساس باندې بیا د بیچاره وفات شو. وروسته له مرګ نه دی نور هم مشهور شو او د ده غزلونه هم د راډیو افغانستان او د راډیو پېښور نه د سندرغاړو لخوا نه وویل شو او دی په خپله هم دې ته قایل و چې زما شعر یا زما غزل یو څه جوهر لري، ځکه دی په خپله وایي چې د خاطر رنګین غزل ته حیرانېږم، په دې خړ خیبر کې څه دي بې له خاورو. او دغسې نور د ده غزلې چې حتی غني خان به ویلی، کله کله به ویلی چې د خاطر یوه مصره او زما ټوله شاعري. نو خاطر په دغسې حالاتو کې د پښتو ادب نه کډه وکړه، لاړو، خو دی په خپلو شعرونو کې ژوندی دی، په خپلو غزلو کې ژوندی دی او په تېره بیا چې د موسیقۍ سره سندرغاړو ویلي په ولس کې مشهور شوی دی. یعنی دی هغه شاعر دی چې همیشه به ژوندی وي. دا نوم او دا مقام د پښتو غزل د شعر په داسې پړاو کې خپور شوی دی چیرته چې د غزل د ځوانۍ د شوخۍ بلبلې او د ځوانۍ د شور ډېرې لارې څرخي او هلته د غزل بلبلي نارې پورته کیږي او د سردروش نه توتیان په خپله هنري ژبه د غزل زمزمې کوي او ورسره د خاطر توتي په چغار راځي او د هغه د غزلونو وږمې او صفحې په ټوله پښتونخوا کې خپرې وي. درنو لیدونکو، خاطر افریدی نه یوازې د خیبر دی بلکې د کوزې پښتونخوا په شمول ټول افغانان د ده په نوم باندې ویاړي. د هرې سیمې پښتانه دا وایي چې کاش خاطر زموږ پر سیمه زیږېدلی وای، ځکه خاطر د عشق ترجمان او د مینې جوړونکی و او نوموړي هم په خپل ژوند کې همدغه مرام درلوده. د خیبر د ادبي جریان یو مشهور غړی دی کنه، سره دی چې د شاعري ډېره ساده خو ډېره فطري طبیعي او ډېره خوندوره ده. یعنې د حمزه بابا له پیچلي تصوفي شاعرۍ سره یو څه توپیر لري، مثلا د خیبر افریدي له مستانه شاعرۍ سره توپیر لري، همداسې د ساحر افریدي همداسې د نورو دوی له شاعرۍ سره دی چې توپیر لري، خو په هماغه جریان کې شامل سړی دی. او د حمزه بابا یو خبره د حمزه بابا سره پاتې شوی، هغه اصلاح ورکړي، بل ورکړي، دومره لوی سړي چې اصلاح ورکړي وي.
بل د خاطر اپریدي شخصي ژوند دی. البته شخصي ژوند د شاعر په شخصي ژوند باندې پوهېدل هم یو اړتیا ده، خو زمونږ په شرقي دنیا کې بالعموم شاعر نه یو د تعجب یو دغه راته وي، یو کړی یو شکول راته وي. موږ داسې فکر کوو بلې چې شاعر د یو خارق العاده خصوصیت لري یا بل لري. نو همدغه علت موږ په دغه کې هم ډېر وینو په خاطر اپریدي کې. د خاطر اپریدي شاعري په سندرغاړو وویله، هغه په خیبر کې او مثلا په پېښور کې او دی په دغه نه د کرښې نه دلته دغه شو مشهور شو. نو په دې خاطر په هر مشهور کس پسې بالعموم افسانې نخلي، خبرې ورپسې کیسې ورپسې نخلي. نو خاطر اپریدي زه فکر کوم چې د نورو پښتنو شاعرانو غوندې یو عام فرد دی، شاعري کولی شوله تر دې زیات نه. نو که موږ د په واقعي ژوند په باره کې معلومات ترلاسه کول غواړو، نو دی به موږ ته تر یو عام فرده تر یو عادي فرده ډېر سخت ښکاره نه شي. البته د ناڅاپي مرګ او چې د نري رنځ له امله د ناڅاپي مرګ هم د په د واقعي شخصیت په افسانه کولو کې هم دې هم نقش کړی، د شاعرۍ هم نقش کړی. نو په خاطر پسې افسانې نښتي چې دا څنګه و. خو زه فکر کوم چې هغه صرف افسانې کېدلی شي، واقعیت نشي کېدلی. مثلا د مینې په باره کې یا مثلا د نورو کیسو په باره کې. او بل د خاطر شاعري ده، نو زه فکر کوم چې خاطر عاطفي ډېره عاطفه لري، یعنې ساده شاعري ده خو ساده عاطفه پکې ډېره ده. خوند پکې په همدې خاطر باندې موږ ډېر یو سپېڅلتیا ده پکې، یو تقدس دی پکې. همدارنګه ارواښاد د عشق سره سره ولسي شاعري هم کړې ده. نوې بګتۍ او د ولسي شاعري ګڼ فورمونه یې ولیکل او وویل. هر هغه څه چې لیدل لیکل وی. نو همدا لامل و چې شعرونه یې د خلکو په زړونو کې راج چلاوه او د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ. خلکو ته یې مینه ورکړله او د خلکو په زړونو کې د شعري ځواک ریښې وسپړلې. او همې په خپلو شعرونو کې شاعرانو ته دومره مینه ورکړه چې وخت نا وخت به شاعرانو د ده په ویاړ مشاعرې جوړولې او بیا به یې ستایل. د وخت د ګزارونو مې داغونه نه جوړیږي، د وخت د ګزارونو مې داغونه نه جوړیږي، زما سره سپرلیه ستا ګلونه نه جوړیږي. چې یو ځلې ویران کړي ستا تصویر راله آشنا، چې یو ځلې ویران کړي ستا تصویر راله آشنا، بیا هغسې زما هغه فکرونه نه جوړیږي. راضي شه د یار غمه د دنیا د غم سره، راضي شه د یار غمه د دنیا د غم سره، یو کور مې دی د زړه پکې برجونه نه جوړیږي. ای زړه ته راته وایې چې یار راشي څه به کړو، ای زړه ته راته وایې چې یار راشي څه به کړو، د خوبه ځنې وړاندې تعبیرونه نه جوړیږي. زه خو ای آشنا لا د پخوانه لیونی وم، زه خو ای آشنا لا د پخوانه لیونی وم، د عمر لیونو ته زنځیرونه نه جوړیږي. زه تا ته په قدم کې ته ماته یې ولاړه، زه تا ته په قدم کې ته ماته یې ولاړه، زما او ستا په منځ کې پیغورونه نه جوړیږي. خاطره یو غم نه دی نن زړه جوړ او سبا وران، خاطره یو غم نه دی نن زړه جوړ او سبا وران، چې ډیر کوي غمونه هغه زړونه نه جوړیږي. د وخت د ګزارونو مې داغونه نه جوړیږي، زما سره سپرلیه ستا ګلونه نه جوړیږي، زما سره سپرلیه ستا ګلونه نه جوړیږي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې شاعري د خدای جل جلاله یو داسې پیرزوینه ده چې انسانانو ته یې په نورو انسانانو د مشاهدې او تخیل فضیلت وښیي. الله جل جلاله خاطر افریز هم دغه لوی نعمت ورکړی و او د باندې دغه هنرمند لورینه کړې وه. خاطر یو فطري شاعر دی.
دا رښتیا ده ځکه له یوې خوا د تعلیم نه درلود او له بلې خوا د په هغه انداز شعرونه ویلي چې ډېر کم شاعران د هغه مقام ته رسیږي. نه یوازې د غزل په برخه کې بلکې په ولسي ادبیاتو کې هم د خورا ښه شعرونه ویلي دي. د ارواښاد خاطر افریدي شعرونه هنرمندانو هم زمزمه کړي دي او اوس هم زیات شمېر سندرغاړي د ده شعرونه وایي او خوښوي. د ولسي شاعرۍ علت دا دی چې په هغه وخت کې چې دی په خیبر کې اوسېده نو د ګوتو په شمار به څو شاعران وو چې شعرونه به د سندرغاړو په خولو کې جاري وو. نو دغه سبب شو چې ده هم په خپل وار دغه میدان ته ور ودانګل او په ډېره کمه موده کې چاربیتې، نیمکۍ، بګتۍ، مقامونه او په نورو فورمونو کې خپل شعرونه وویل. او همې د غزل شاعري ده چې د کلام د ښایست او د ښکلا دپاره د هر فورم یعنی استعارې، تشبیهات او کنایې په برخه کې شعرونه ویلي او د هغې په واسطه خپل شعرونه ښایسته کړي دي. خشوله ډېره چې انکار دې وکړ زما د واړه عمر کار دې بالاخره دې ښایست او دې ښکلا ارواښاد مصری خان خاطر افریدی نور د شعر له هنر سره پرې نه ښود او د نري رنځ ریښې په مالګین بدن کې ورځ تر بلې ډېرېدې چې بالاخره په 1968 میلادي کال کې له فاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې او د ابدي ژوند غېږې ته وسپارل شو. روح یې ښاد وي او پر ګوري نور.